بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته په اکسل کې یو ټریک ښیم چې څنګه کولی شو مونږه یو سیل چې دی هغه د ټکس باکس یا د یو شیپ سره چې دی لینک کړو. لکه دلته اوس مثال زه په دغه A1 سیل کې زه لیکل کوم، فرضاً زه لیکم چې فهیم. انټر کې دا ګوره اتومات په دې شیپ باندې راځي. دا تاسې کولی شئ موف کوئ، په هر ځای کې کېږدئ. نو کولی شئ چې دلته دا انتقال کوئ او دې کې چې دی هر څه تاسو سره وي هغه راوړئ. نو دا طریقه څنګه ده، دې لپاره زه دا ډیلیټ کوم او دا هم ډیلیټ کوم. تاسې به راشئ انزرټ ته، انزرټ کې چې دی شیپ به راواخلئ. کوم شیپ چې ستاسې خوښ وي خپل د خوښې وړ شیپ به تاسې راواخلئ، دلته به یې ډرا کړئ. فرضاً زه غواړم چې دا راواخلم، دا شیپ مې راواخیست، دې ته به لږ ډیزاین ورکړو. فرضاً زه غواړم چې دا ډیزاین ورکړم او دې ځای نه د لیکلو سټایل ورته تغیروئ. اوس به راشئ دې ځای نه تاسو سره لیکل فرضاً په A1 سیل کې کوئ. مثال زه دلته لیکم چې فهیم، زه یم چې دا دې په دې شیپ باندې د پاسه راشي. نو څه طریقه کار به وکئ، تاسې د شیپ باندې به کلیک وکئ او دلته به راشئ فارمولا بار کې به تاسې کلیک وکئ. فارمولا بار کې مو چې کلیک وکړ ایکول به ووهئ او را به شئ دا سیل به ورته سلیکټ کئ او انټر به کئ. ګورئ اتومات چې دی دغه نوم راغی. شیپ به سلیکټ کئ، دلته به بیا لږه سنټر کې کئ داسې چې ښه معلوم شي. اوس دې سیل کې چې تاسې څه لیکل کوئ دا به اتومات راځي په دې شیپ باندې به د پاسه لګي. یا یو تاسو ته یو مثال در کوم. فرض مثال دلته چې دی تاسې لیکئ یو څه تاسې مثال خرڅوئ. فرضاً زه لیکم چې آیټمز او دلته چې دی پرایس، مطلب تاسې خرڅوئ. فرضاً زه لیکم چې ریم، کیبورډ، سکرین، USB، دا مې ولیکل. دلته راځو دې ځای نه چې دی قیمت، فرضاً زه لیکم چې د دې قیمت 100 شو، همداسې د دې 200 شو. دا به زه ډرای کړم په دې باندې، دا ټوټل کوو الټ ایکول سره چې دا جمع کیږي. الټ ایکول انټر مې کړه، دا ټوټل شو. دلته دې ولیکل چې ټوټل. اوس ته دغه ټوټل او دغه کم پیسې چې دي دا غواړې دلته په شیپ باندې شو کې. نو تاسې انزرټ ته راځئ. انزرټ نه بعد چې دی یو شیپ راواخلئ. زه غواړم چې دا شیپ راواخلم، دلته یې ډرا کوم. دا مې ډرا کړ او دا چې دی روټیټ کوو دی بل سایډ ته، داسې ډیزاین به مو ورته ورکړو. فرضاً زه غواړم چې دا ډیزاین ورکوم او د دې دا لیکل چې کوم دی دا داسې په سنټر کې راشي، د لیکلو سټایل یې دا شي. تاسې به دلته کلیک وکړئ، ایکول به ولیکئ او را به شي دې باندې زه اوس ټوټل راخلم، انټر یې کړئ. ورې ټوټل راغله، دا به دلته کېږدو. اوس راځو یو بل شیپ راخلو. انزرټ ته راځئ، شیپ ته راځئ او دې ځای نه چې کوم دی تاسې به راواخلئ. دا هر یو شیپ چې ستاسو خوښ وي هغه به ورته ډرا کړئ، داسې دا به دلته کېږدئ. داسې دې ته هم چې دی لږ ډیزاین برابر کړئ. دې ځای نه فرضاً زه غواړم دا ډیزاین ورکړم، لیکلو سټایل یې دا شي او دا لیکل یې چې دی په سنټر کې راشي. او دلته به کلیک وکړئ، دې ځای نه ایکول به ووهئ او دې ځای نه به راشئ څه باندې به کلیک وکړئ، ټوټل باندې انټر به کړئ. ګورئ په دې طریقې سره چې دی اوس که دې کې تغییرات راځي، مثال دا د دې قیمت دومره شو، صحیح شو. ګوره اتومات په ټوټل کې چې دی څه راځي، تغییرات راځي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې یو سیل راواخلو او د څه سره یې لینک کړو، د شیپ یا ټکس باکس سره یې لینک کړو. نو هیله ده چې په موضوع باندې پوه شوي یاستئ. مننه، خوشحاله اوسئ.